وزیرانو د وژنې پلان مو خراب شو. انجمن په 4 ساعتو کې دغه کسانو سر له مانه غوښتی چې دې پلان خان ګرځېدلي. کنانو څه ښاغلي؟ کنانو زما سر به پرېږي. وروسته هم ستاسې سرونه. تاسې هېڅ اندېښنه مه کوئ ښاغلی پیساګوره. 24 ساعتونه مخکې به تاسې ته د هغوی سرونه راوړم. ته هم همداسې خبرې کوې پیکاسا، خو بیا سفر یې یوازې خبرې کوې. بس دې خبرو ته ښه کړئ. زه یې درته راوړم ښاغلیه، زه یې حلوم. تر اوسه دې څه کړي ها؟ تاسو اندېښنه مه کوئ ښاغلیه. څه به وکړې څه به حل کې ها؟ خو ښاغلیه غلی شه، نور تا ته دا کارونه نه سپارم. ستا ناکامي زما د سر بلا وګرځېده. ښاغلیه زموږ پیکاس هېڅ کومه ګناه نه ده کړې، باور وکئ هغه بیخي بې ګناه دی. ښاغلیه هیله کوم یو وروستی چانس راکړه. تاسې ته د خپل شرف او ناموس په سر قسم کوم دا ځل یې ختموم. هیله کوم ښاغلیه یو وروستی چانس راکړه. ښاغلیه یو بل چانس هم ورکئ، ډاډه یم چې دا ځل به دا کار نه کوي. البته وروستی چانس دې دی. که چیرې بریالی نه شوې سر دې زما دی. سر مې تل ستاسې په خدمت کې دی. راځه چې زوکایا. سمه ده ښاغلیه، سمه ده سمه ده. څه کېږي ښاغلیه، یو بل چانس هم راکئ که نه؟ ښاغلیه توبه توبه، اجازه راکړه چې دا رزل مونږ ووژنو. راځه. څه وکړو ښاغلیه؟ همدا اوس یې ووژنو. دا یو لرې ځای ته بوځئ او ختمې کړئ، همالته یې بیا ښخ کړئ. سمه ده ښاغلیه. پورته شه پورته شه. د خدای په امان. هر څه زما له امله وشول. لیونتوب مه کوه، ته خو له قصده هغو کسانو سره نه وې تښتېدلی. کاش یوه بله لاره دې پیدا کړې وای. یعنې څه؟ ته مو اوس مه ملامتوې. نه ما داسې نه دي ویلي، ته ولې داسې فکر کوې؟ ښه نو څه دې وویل؟ کاش داسې یوه لاره دې پیدا کړې وای چې ځان دې داسې جنجال کې نه وای اخته کړی. موږ دواړه ملامت نه یو. زه به درته ووایم چې څوک ملامت دي. دا هر څه ستا د پلار له امله وشول. په هر حال موضوع به بدله کړو. زه پلي کوي له دندې نه چې لرې کړم ډېر خوشحاله ښکارېده. سمه ده، اوس خو دا کار وشو نو تا ته به څه سزا درکړي ها؟ دا خو یوه اداري ستونزه ده. په پیکاس باندې دې هم کوم تور نه دی لګولی. اوس نو دا ستونزه به د ژوند تر پایه پورې زما شا پرېنږدي. خو څه وکړم، اوس دا کار شوی. د دې کار حسابي به له هغوی ټولو څه ډول خبرې کوې؟ له هغوی ټولو سره به حسابي وکړم رانه. لري هغه به وګورو. سیریازي پرېږده خورې. اوس به د مېسي لوبه پیل شي، ګول به ووهي. زه چینل بدلوم. ریموټ راکړه الپره. نه درکوم راکړه. د فوټبال سیالۍ شروع کېږي. وګوره پیل شوې. الپره ریموټ راکړه، ته وایم چې سیریال ګورم. موږ هېڅ ګناه نه ده کړې نجیبه، که ته وایې هم دا کار دې نه کوو. راکړه خورې، زه سیریال ګورم. ریموټ راکړه پرېږده. چې څه مې کول او څه مې نه کول ته هم پوهېږې. یعنې هغوی دې پرېښودل چې موږ ووژني؟ د ژوند ژغورل نورې جلا جلا لارې هم شته. هو نه مې پرېښودی او تاسې نه وژله. تر نن ورځې پورې مې تل همداسې کار کړی. ښه نو اوس به په ممدو څه وشي؟ په ژوند کې انسان همدا خبره ډېر خفه کوي. خپلو خپلوانو لپاره ځان نه پوهېږي. خو یوه تېروتنه چې وکړي بیا به یې سزا هم ته ویني. عاطف او ممدو لازمن هم دي. تېروتنه کولی شي، هر انسان تېروتنې کولی شي. اوف
تېروتنه له عمر سره اړیکه نه لري بلکې له غوسې سره اړیکه ته لري څه کوې پرېږدې بې چې فکري سریال سره اړیکه وګورم. لري. ما دې سریال بیړې خراب کړ. او له وارخطایي سره اړیکه زه غواړم لري چې سریال وګورم. په شخصي ډول یو کارکوونکو پورې اړه لري. وایم همدو عواقب لا ځوانان ځینې کسان چې د هغوی په عمر کې ډېر ځایونه یې فتح کړي. سلامي ختمه شوه درته وایم خوشیکه خوشیکه نه خوشیکه وو خوشیکه څه هر ځای همداسې کوې خوشیکه هغه ماته راکړه ماته یې راکړه دا څه خبره ده یا خپل منځ کې جوړ راشئ یا به هم تلویزیون د باندې وغورځوم. زه به څنګه پوهه شوې وم کوټې ته مو لاړ شئ. ستا له امله داسې وشول خو ستا ګناه همدا دوی ته وګوره اوس هم خبرې کوي. آفرین نجیبه. په څېر نورو کسانو د هېواد ولکه لاس کې نیولې ده او هر څه چې زړه یې وغواړي هماغه کار کوي. اوس نو لیدونکی نشم پاتې کېدلی. ولې به یوازې لیدونکی یې هسې هم بېرته خپلې دندې ته ګرځې. بسنه نه کوي رانه بسنه نه کوي. ستا د پلار په څېر لاړمان به زموږ په وینه کې زهر وشیندي. کاش چې عاقب هغه وخت په سر ویشتی وای. خپلو خبرو ته دې لږ پام کوه ممدوحه. تا ته هم د عاقب ناروغي سرایت کړی. عاقب ته په کتو د هغه په څېر چلند کوې. ما ته وګوره ممدوحه دا حالت دې زما هېڅ خوښ نه شو. که زما لپاره یې هم کوي در سره نه منم او هو هیله لرم چې پوه شوی اوسې نجیب امیر دې څومره خفه کړی. بخښنه غواړم ناڅاپه مې دا خبره وکړه. تاسې ټول ډېر عجیبه یئ. عاقب ته اوس چې دومره تاسې ته سخته ده د پولیسي پر ځای به مو بدماشي پیل کړې وه. داسې خبرې مه کوه رانه. خبرې کوم نو دروغ خو نه وایم. یو ښه کار کوې نه پوهېږم ولې له هغه وروسته بیا ټول کار خرابوې. رانا چټیات مه وایه. که پلار مې مړ شي خوشحالېږې څه به دې لاسته درشي ها. رانا هیله کوم. یو څو خبرې مو وکړې پلار دې درته ارزښت پیدا کړه. ولې به ارزښت پیدا کړي. زما هم د پلار کارونه مې نه خوښېږي. حال له تا نه ډېره زه غواړم چې هغه خپله سزا وویني او هغه هم په داسې حال کې چې زما پلار دی. ښه نو بیا خو په وژلو خو نشم خوشحاله کېدلی ممدوحه هر څنګه چې وي. زه د هغه لور یم او داسې هم نشم کولی چې هېر یې کړم. ته پوه شوې که نه؟ هسې مې له خولې ووته. همداسې رانه بخښنه غواړې؟ زموږ دې حالات ته وګوره. بیا غواړو چې واده مو وکړو. ته د مرګ له خولې را وګرځېدې. ما نه مې دنده واخیستل شوه. څنګه په غوسه نه شم رانه ووایه څنګه په غوسه نه شم. هیله کوم غلی شه نور نه غواړم دا خبرې واورم. رانا
بله هنري خورې رانا څه شوي ته ولې ژاړئ ممدو سره مې بیا جنګ وکړ توبه خدایه توبه ته چېرته یې اوس کور ته درځم وګوره لارکه ډېر پام کوه چې څه در باندې ونیشي ډېر پام کوه سمه ده سوها غیر قانوني مو د کوبیلای خبرې اورېدلې دي هغه له تاسې نه شکایات وکړه پیښه به لویه شي تر څو چې دا څېړنه پای ته رسېږي د والي په امر له دندې نه ګوښه یې پوهېږې که نه د دې لپاره چې څېړنې سمې مخې ته لاړې شي اوس د خپله وسله او د څارګرۍ کارت تسلیم کړه که دا آله تاسې پورې اړوند وي نجیبه میرا تر ننه چې دې څومره پرمختګونه کړي ټولو ته به ګوته ونیول شي پوهېږې د رسنیو سرلیکونه به څه دي نجیب چې په غیر قانوني ډول یې د خلکو غږونه اورېدل له دندې ګوښه شو د دې هر څه تر شا د پیکاس لاس دی پوهېږم تر څو چې ته مړ نه شي هېڅوک هم په ارامه ژوند نه شي کولی پیکاسه اوس چې تا موږ ته سترګې نیولې دي نو وخت دی چې هغه سترګې دې وباسم ښه وخت ولرئ ډېره مننه را په یاد یې که چې یو ځل دې خوړو ته بوځم خدای پوهېږي چې دولتي خواړه به څنګه وي دال فاصلیا هېڅ نه غواړم چې په اړه یې فکر وکړم ډېر وخت کېږي ساحل کې مو کبان نه دي خوړلي سمه ده پیغام مې دې واخیسته پوه خو لومړی باید د هغه عاقف کار حل کړو ماښام په خیر ستا دې هم په خیر وي څنګه نن شپه یې کار ختمولی شو امکان نه لري مدیر دا کیف څنګ ته هېڅوک هم نه پرېږدي یوازې یو ساتونکی ورځي هغه هم د مدیر ځانګړی کس دی دلته په هغه هېڅ هم نه شي کولی ښه نو اوس څه وکړو عاقف به څنګه مړ شي فکر به وکړو یوه چاره به یې پیدا کړو په اجازه مو زه به لاړ شم څوک به مې دلته وویني زه ته لاړ شه په مخه دې ښه دا څنګه ژوند دی داسې به په یوه تیاره شپه کې زما ژوند پای ته ورسېږي د کار ته وګوره همدومره بس دی د پټرولو کانخونه لټوي بس نه دی ورور جانه قبر خو باید لږ څه ژور وي دلته خو سپیان او پیشوګانې ډېرې دي بیا به مې وخوري ستا په مړي به څوک څه کوي اوه داسې مه وایه ورور جانه د بادام مغز په اصل کې زه یم خو تاسې نه پوهېږئ په هر حال د ګیلو ډک زړګی به تورو خاورو ته وړمه د حال ویلو ځای مې نشته څه شوي د څه په اړه فکر کوې ته پوهېږې په نظارت خانه کې د عاقف ویډیوګانې څه شوې پاکې مې کړې خیرت دی زموږ پلان دا دی اوس چې دننه زندان کې عاقف نشو وژلی بیا به یې د باندې راوباسو سمه ده خو څنګه ستا په مرستې سره هغه ویډیوګانې پیدا کا عاقف راوباسه خو ما د عاقف زنداني کولو لپاره ډېر ګواښونه په غاړه واخیستل بل چانس نه لرو ته مجبوره یې ښه نو ثابت به څنګه شي خیري د دې کار لپاره ښه ټاکنه ده ډاډه یم چې خیري به موږ سره مرسته وکړي بیا تا مال هم هغه ته ویلي دي ته پوهېږې چې څه یې ویلي دي څه یې ویلي زه څه ووایم چې ته خوشحاله شې ووایه که نه هلکه څه یې ویلي زه څه پوهېږم تر دې ځایه پورې مې ټوکه ښه مخته راوړه خو وروره بښنه غواړم
زه یوازې غواړم لږ وخت وکم تر څو چې ملګری مې راورسېږي او مال دې ځای وژغوري. ولې مو دومره ځنډ وکړ؟ تر اوسه مو کنده نه ده کیندلې. په سر به یې وولم چې لاړ شو. توبه ورور جانه دا ته څه وایې؟ ولې چېرته ځې؟ وګوره څومره ښې خبرې کوو، دلته داسې مه کوه وروره. غلی شه، وروسته دعا ده وکړه چې مونږ هم لاړ شو. خدایا کومې ګناه مې چې تر نن ورځې پورې کړې دي ویې بخښې. ما له دې حالت نه وژغوره هیله کوم. یو زنګ دې راشي خیر دی هیله کوم. وروره زنګ دی. اورم یې. که چا زما پوښتنه وکړه ورته ووایه نه یم. بلې. خیر تر اوسه ژوندی دی؟ هو ښاغلیه. ډېر ښه. هغه همدا اوس ما ته راغلی. امر مو پر ځای کېږي ښاغلیه. نیولو وروره. نه صبر وکړه. له دې ځایه راوباسه چې لاړ شو. ستا له مرحمت نه قربان شم خدایه. ان زما دعا دې هم ومنله، نور نه څه ووایم. ډېره مننه شکر. زر کوه مرسته وکړه. نجیبه ته چېرته وې رانه لورې؟ تا خو وویل چې زر کور ته راځې. لږ د باندې ودرېدم. مامدو چېرته دی؟ نه پوهېږم. ولې مو جګړه وکړه؟ ډېرې عجیبې خبرې وکړې خورې، لکه چې زما مخې ته خپل سړی عاقف ناست وي. نجیب ورور د حمله هم دې خبرې ډارېده. ښه نو څه وشول؟ نه ممدوح داسې یو کار نشي کولی. نیکوي که نه نجیبه وروره؟ رانا مامدو له تا سره په رښتیا ډېره مینه لري او اوس ډېر په غوسه دی. توبه، څنګه مې ورسره داسې وکړل؟ ورته په غوسه شوم او راغلم. کاش لا هغه نه لرې شوې نه وای. نجیبه وروره ته ورته زنګ ووهه، هر چېرته چې وي دلته دې راشي. باید خبرې وکړو چې تېروتنه ونه کړي. سمه ده، صبر وکړه. تاسې دلته کښېنئ، زه ورته زنګ وهم. تمه اوسئ. سمه ده لورې. یعنې موږ په جدي ډول د واده لپاره ګام ږدو که نه؟ البته نه. په دې عمر کې به ولې د واده درسونو پوهنتون لټو که نه؟
ګرانې نجیب امیر ته دې هم ځواب نه ورکوي. هغه چیرته دی؟ نه پوهېږم، ځواب یې رانه کړ. څه وایې؟ وروره هغه خو به کوم لیونتوب نه کوي که نه؟ ارامه اوس اندېښنه مه کوه. هله راځه چې پورته لاړ شو. ورځه. شپه په خیر. پیژن پاڼه مو کتلی شم؟ ښاغلي یو مو ویل پیژن پاڼه مو کتلی شم؟ نه شي کتلی. ښاغلي هیله کوم پیژن پاڼه مو راښکاره کوي، موږ ته جنجال مو جوړوئ. ښه که جوړې کړم څه به وشي؟ یوازې ستاسو پیژن پاڼه ګورو بس. څه وشول؟ وینم چې لاسونه مو وخته وسلو ته ویوړل. ستاسې زور یوازې په کوڅو کې عادي کسانو باندې رسیږي. وګورئ داسې بمونه پیدا شول چې د ځوانانو وژلو لپاره جوړ شوي وو. د خاورې لاندې نه د وسلو زیرمتونونه پیدا کیږي. کله مو له هغو کسانو نه پوښتنه کړې؟ دا خبره زموږ کار سره څاړه لري. هو وبخئ، هغوی هغه کبان دي چې ډېر ژور ځای کې ژوند کوي. ستاسې لاس ورته نه رسیږي. زموږ په څېر پارکونو کې نه ګرځي. پارک کې ناستو کسانو نه د پیژن پاڼې پوښتلو سره غواړئ دا هېواد وژغورئ. راته ووایئ غواړئ داسې اتلان شئ؟ خبره مه وکړه، لاسونه دې پورته کړه. نه یې پورته کوم، څه به وکړې؟ دا چې لاسونه مې نه پورته کوم ما په مر مې ولئ ومې ولئ. بیا به وګورو چې تاسې څو کاله زنداني کېږئ. یوازې د پیژن پاڼې پوښتنه مې درنه وکړه. ته غواړې څه ثابت کړې وروره؟ ته څه بلا یې ها؟ بلا یم، هو هغه هم یوه ډېره لویه بلا یم، پوه شوې؟ واخله دا مې پیژن پاڼه. تا ته وایم ونه خوځېږې، ونه خوځېږې که نه ولم دی. لاسونه دې پورته کړه. ما ته وګورئ هلکانو، له لرې ښکاري چې کار کې ډېر خام یئ، بېکاره پولیسان یئ. ستا کاري سابقه به هم خرابه شي که زه ستا امر واوسم. له 16 نه 55 درکوم. ته خو به پولیس نه یې، په موږ باندې به لنډې وهې ها؟ له خپل امر سره داسې خبرې کوي هسې هم که تاسې سره د پولیسو سترګې وای. پرته له دې چې د چا پیژن پاڼه وګورئ پوهېدئ. پوه شو. سمه ده پولیس یې، خو د یوې پیژن پاڼې ښکارول خو دومره سخت کار نه دی وروره. هیله کوم ما خوشي کوي. نه 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 وای ما خوشي کوي. خوشي مې کوي. نه خوشي مې کوي. خوشي مې کوي. خوشي مې کوي. تاسې څه کوئ؟ ما نه شئ وژلی. نه نه ما نه شئ وژلی. رزیلانو تاسې ما نه شئ وژلی. ما نه شئ وژلی. رزیلانو خوشي مې کوي. خوشي مې کوي. ما نه شئ وژلی. نه 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 نه. سهار په خیر. پورته شه، سهار شوی. سباناری مې درته راوړی. خدایا ډېر شکر. څه وشول؟ بد خوب دې ولید؟ له ما نه څه غواړې؟ ته ولې دلته راغلی یې؟ زه درنه څه نه غواړم، یوازې سباناری مې درته راوړی دی. زه دا سباناری نه خورم. ولې؟ وایم نه یې خورم. نو سباناری نه خورم. د لامل پوښتنه مه کوه، نه یې خورم. زه پوهېږم چې تاسې څه پلان لرئ. هېڅ هم نه خورم. نه یې خورم. وایم نه یې خورم. هېڅ هم نه خورم. ته څه کوې وروره؟ لیونی شوی یې که څنګه؟ تاسې ما نه شئ وژلی. پوه شوې؟ دا خبره په یاد ولره. هېڅکله هم ځان ستاسې په څېر شغلانو ته نه تسلیموم. پوه شوې؟ تاسې له ما سره هېڅ هم نه شئ کولی. صبر وکړه، څه کوې؟ اوس له دې ځایه ورک شه. زر کوه. وځه. زر کوه. ورک شه.
چې عاقف پای ته ونه رسوه ښکاري چې زما په قسمت کې دی نه اوس هم ځواب نه راکوي دا هیڅ د خیر نښه نه ده اوس څه کوې یو ځل یې پیدا کم بیا پوهېږم څه ورسره وکم سلام بخښنه غواړم چې بې خبره راغلم خیر دی په خیر راغلې کښېنه امر صاحب ټوله شپه مې ممدوح ته زنګ ووهه خو هېڅ یې ځواب رانه که ما ته هم ځواب نه راکوي په هر حال لږ څه به نور هم په تمه شو که پیدا نه شو د موبایل له لارې به یې وڅارو ډوډۍ تیاره شوه ورونو ډوډۍ تیاره شوه تاسو چېرته یې خواړه به ساړه شي زر کوئ ورونو خواړه به ساړه شي ملګرو خواړه تیار دي اهالی راشئ نو توبه دا سړی چېرته ورک شو ملګرو تاسې چېرته یئ چېرته یئ دلته څوک نشته خېټو نور نو څومره خورې لږ پاتې ده چې دې ځای کې وچاودېږې زه درته له لوږې مړ کېږم بې شرفه ته له کوم ځایه شوې د ځمکې لاندې نه راوتلی یم لرې شه له مخې مې قسم راباندې مه ماتوه والله بعد رقم مې وډبول الله نو خیري له دې ځایه وتښته دا ځل اجازه درکوم چې ژوندي پاتې شئ خو بل ځل در باندې رحم نه کوم ټاکسي دلته راشه ودرېږه ودرېږه حرکات وکړه سړیه حرکات وکړم خو کومې خواته ورور جانه حرکات وکړه نو حرکات وکړه کراټه مې پیل کړې تمرین راباندې ناوخته کېږي زر کوه نو توبه استغفر الله دا خیریم بیخي لیونی دی ته یې څارنه پیل کړه خو ډېر پام کوه ثابت د خیري په څېر کم عقل نه دی سمه ده ښاغلی خیري وتښتېدو رښتیا وایې زمریه ته د ته وګوره د ته وګوره د ته وګوره تر اوسه دې نه ده پیدا کړې عاطفه لټومې اغلې فکر کوم دوسې خرابې سوي الله الله داسې نه باید وای خو ته دې کار ته دوام ورکړه انت ځای پیدا مې کړه دلته ده پیدا دې کړه سمه ده همدا وسې یوه سي ډي کې کاپي کړه او ماته یې راوړه څه دې وکړل عاقف نن ازادولی شي ویډیوګانې مې پیدا کړې څارنوالی ته به یې ولیږم نن به یې خلاص کړو
سمه ده، ډېر ښه. عامر صاحب زموږ عاطف بریالی شو چې په نظارت خانه کې د عاقف ویډیو پیدا کړي. داسې ده پایله څه ده؟ هغه سړی عاقف نه دی وژلی عامر صاحب. همدا اوس هغه ویډیو ماته راوړئ، غواړم ووینم. عاطف یې سي ډي کې کاپي کوي، اوس به یې راوړي. اوه شکر دی، عاقف خو ازادېږي. راځه یو کس د لیدو ته راغلی. څوک دی؟ نه پوهېږم چې لاړې وبه یې ګورې. خیرات دی، ته دلته څه کار لرې؟ د ورور لیدو ته مې راغلی، بد کار خو مې نه دی کړی. نه ښه دی کړي. دا ویډیو هم د اوس باید قاضي صاحب ته ولېږو نجیبه. زه هم د زندان مدیر ته اړین لیک لیږم. تاسو ته ښه بخت. هو دې ویډیو ته په کتو سره عاقف بې ګناه دی، لږ تر لږه په دې پیښه کې بې ګناه دی. همدا نن راوتلی شي. فکر کوم خلاص بشي. مدیر هم د عاقف خلاصېدو ته په تمه دی. زه به ورته خبر ورکړم. سمه ده، زه به هم لاړه شم. باور وکړه دا ډېر ښه خبر دی. ژوندی اوسې. په خیر راغلی. زه مو حیران کړم. د عاقف موضوع دې څنګه کړه؟ نن یې حل کوو. فکر وکړئ د هغه سر به نن شپه تاسې ته راوړم. یوازې هغه نه، ثابت هم غواړم. له مردیوان نه باید هیڅ نښه پاتې نه شي. ښاغلیه، زه هم تاسې ته یو ښه خبر لرم. څنګه مو چې خبرې کړې وې ممدوح مو له دندې لرې که. کاش لیدلی مو وای چې څنګه یې خپل کار ته وسله تسلیم کړه. اوس نه د نجیب دواړه لاسونه مات شول. په خواره کې مې ډېر زیات زړه وسوځېده ښاغلیه. خو لور مې مانه ډېره زیاته خفه شوه. ښه نو دې کې څه خبره ده؟ هغه سړي زما لور وژغورله ښاغلیه. زه هم د دې کار له امله وجدان ته ناراحته شوم. ته ماته کوم وجدان یادوې ښاغلی سوها؟ دا ته څنګه ضعیفه شوې او ځان نه دې اضاف کړې؟ په دې دعوا کې مرګم شته او وژلم شته. کوم قسمونه دې چې خوړل دي هغه دې هېر کړه. وجدان ته ناراحته شوی دی. یوه دقیقه زما خبره واورئ. دا زما د لور د ژوند موضوع وه او موږ ټول پوهېږو چې د دې کار تر شا د چا لاس و. په دې خو پوهېږو. تر شا د چا لاس و سوها ووایه. ښاغلیه زه هغه اوس چې د لور وژغورل شوه خوشحاله اوسه. د دې دعوا ملګري دې مو ملامت وه. نور نه غواړم دا خبرې تا نه واورم. خو دا ځل یې باید واورئ ښاغلیه. ښاغلیه امر وکړئ.
ستا ملګري اورم نصیحت کولو ته راغلی نه راغلی یم چې خپل حق دې راوبخي دا خبره نو له کومه شوه ناروغ د بل ناروغ له زړه نه ډېر ښه پوهېږي تر ننه نه پوهېدم چې ته څه حالت کې یې زما یوه ګوته ژوبله شوه چې غومې ټول خلک خبر کړه په داسې حال کې چې څو ځلې ستا زړه په چاړه وهل شوی ملګریه په تا څه شوي ملګریه خیرات دی له دندې ګوښه شوه هغوی رانه تښتولې وه ما هم د هغې پیدا کولو لپاره د پیکاس دفتر کې جی پی ایس ایښی و هغه دې وژغورله هو ومې ژغورله وروره نورې نو په کیسه کې مه کېږه ملګریه هسې بې ځایه خبرې دي وګوره ته یې له دندې راګوښه کړی او زه یې بېګناه زندان ته راولېږلم په خپل حال د شکر وباسه انسان ډېر راحت احساس کوي هیچا ته حسابي نه ورکوي په خپل سر هر کار کوي قانون او دا نورې خبرې هیڅ درته ارزښت نه درکوي نو ښه ده چې وسله ولرې له دوی ټولو سره حساب یې وکړې بیخي هم داسې ده داسې نه ده ملګریه داسې نه ده دا نړۍ هیڅ داسې نه ده ښه نو څنګه ده وګوره ملګریه تا سره ښکاره خبرې کوم کوم حالت چې په تا راغلی په ما هم راغلی و په دوو لارو کې زړه نازړی په غوسه یې او غواړې یو کار وکړې اصلي خبره وکړه وګوره دومره مخته راغلی یو په ډېرو عملیاتو کې سره یو ځای هم و اوس لاره دوو خواته تللې ده کین خواته تیاره ده پایله یې هم معلومه نه ده لومې چالاکي بلاګانې وینه هر څه شته هر څه لومړي سر کې انسان ته اسانه ښکاري خو په پای کې به یې لیونی شي ملګریه لیونی به شي هسې هم زه لیونی شوی ما کیفه وګوره ما ته وګوره زما سترګو ته وګوره زما حالت هیڅ ښه نه دی ملګریه زما حالت خو وینې که نه د هرې ورځې په تېرېدو سره زما د ژغورل کېدو چانس کمیږي داسې خټو کې ډوب شوی یم چې هر څومره خورېږم هماغومره ډوبېږم د هر چا زړه چې راته اتل وایي که مجرم وایي ماته یې څه ملګریه ماته یې څه ماته یې څه ته دې لارې ته مه دننه کېږه ملګریه زه تا ته هېڅکله مې اجازه نه درکوم پوه شوې ما اوس ټکټ اخیستی کیفه ملګریه وګوره کوم کار چې تا نیمګړی پرېښی هغه زه بشپړه وم لیونتوب مه کوه لیونتوب مه کوه ته زما په څېر نه یې ته ډېر پاک یې ملګریه خپل مسلک ته دې خیانت نه کوې پوهېږم ډېر سخت حالت کې خو په والله بالله نجیب امیر بیخي رښتیا وایي ملګریه که غواړې ځان ته یوه لاره وټاکې نو د هغه لاره او د پښو پالې وڅاره ته پوهېږې تل به یې ماته ویلې څو ځلې راته وویل خو ما یې خبره ونه منله ته خو زما پای وینې زما پای درته معلومه ده که نه داسې مه کوه ملګریه هیله کوم خبره مې ومنه هیله کوم حق دې راته وبخه ملګریه ما سره ژمنه وکړه حق دې راته وبخه تر څو چې ژمنه ونه کې غلط کار نه کوې هېڅ یې نه دربخم سمه ده هېڅ یې مه رابخه حساب به مو آخرت ته پاتې شي زما له خوا دې درته حلال وي ملګریه وروره ومې ویل ژمنه وکړه ژمنه وکړه که نه نه دې خوشي کوم ملګریه ته پکې څه وایې کایا مینیکا ښاغلیه زموږ په دنیا کې ځینې کلمې هېڅ یو بل سره څنګ په څنګ نه راځي تاسې خو پوهېږئ د بېلګې په ډول خیانت او بلې دعوا پیساګور او بې احترامي د دې کلمو یو ځای راوړل هېڅ ښه نه دي په نورمال ډول خو مو باید اوس له ښاغلي سوهاس سره خدای پاماني کړې وای خو اوس زموږ شرایط هم نورمال نه دي مینیکا
خبره مو اوږده وه. غواړم ووایم چې سوها جان خپله هم غمجن دی. یوازینۍ لور او اولاد یې د مرګ له خولې بېرته راوګرځېده. هغه دا خبره د یوه څارنوال په توګه نه بلکې د یوه زړور پلار په توګه وکړه. وای 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 باور وکړئ ډېر مې ورته زړه وسوځېد. اوس به په ژړا شم. مینیکا زه دې قانع کړم. وسله ښکته کړه. ته هم بل ځل هېر نه کوې چې له ما سره باید څنګه خبرې وکړې پوه شوې؟ سمه ده. سړی زما خبره واوره. ته مې پېژنې. یا الله بسم الله. خبرې مه کوه. ته هېڅ خبرې مه کوه. بله ثابته. نجیبه مې راځه ما خبرې ته غوږ ونیسه.